هر کله راشي بیا بیا راشي په دغه زمونږ ګټه هم داره ده تاسو کشران دا اکثره د خلکو ته وایم که نه دا موږ ځکه نه مایوسه کیږو ځکه نه په شا کیږو چې تاسو ټول زمونږ امیدونه یې هغه اردو کې وایي چې کیسے کہہ دو کہ تک گیا ہوں میں جانے کس کس کا حوصله ہوں میں او اسقرني د دې ټپو نه مخکې ډېر خوشحاله شوم هغه زمونږ غزل مومن صاحب وایي چې ما اوناصل په دې پلاستیکي نازکه خپه زه ولوېدم ته ساته بحاله موسیقي نو دا اوس هغه فکر دی چې موږ کله د ټپې په شکل کې کله د سندرې په شکل کې خور کړی دی نو تم ټپه کې بلم ټپ تاسو به قصه جاري ساتئ موږ به کله ښه کله بد به حوصله به نه بیلی موږ مو کشران یو خبره موږ ستاسو د خپو خاورې یو موږ مو شاګردان یو ستاسو په خبره په لاره به چلیږو وی وګرانه په ما دې مرګ راپورې نه دی یا ګرانه سترګې دې واړوه سورې سورې دې کړما یا ګرانه په ما دې وکړه پتاوشه یا ګرانه شالوی دیو وړ خیرونا یا ګرانا ته د سوات نه دروغ وایې یا ګرانا نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دي نه یا ګرانا بنګړي که مات شي نور به راوړو یا ګرانه مولا دې مات نکړي د دوو میینو زړونه یا ګرانه جانان مې لاړو اسماني شو یا ګرانه اسمان چې ځمکې له راځي قیامت پورې نه او یا ګرانه یو مې جوړ کړی کمیس پروت دی یا ګرانه دا بل کمیس تیار وی مولا جوړوما تسکین صرف څو شعرونه دي ډېر الله ارشاد ارشاد حالات راکه او که بخت راکه हर सचियो गुजार सख्त राख है हर सचियो गुजार सख्त राख हालात राख औख बख्त राख हर सचियो गुजार सख्त राख है हर सचियो गुजार सख्त राख मावी दुनिया सरब जंग का मावे दुनिया सरब जंग का मावी दुनिया सरब जंग का मावी दुनिया सरब जंग का माला खोयव सड़ी शिकस्त राख हर सचियो गुजार सख्त राख او حالات راک او وخت راک हर सचियो गुजार सख्त राख रब मनना दास्ता ډېر ډېره रब मनना दास्ता ډېر ډېره रब मनना दास्ता ډېر ډېره رب مننا داستا ډېر ډېره یا جیب دې خالي او زړه دې مست راکه هر څه چې ګزار سخت راکه حالات راکه او که بخت راکه हर सचियो गुजार सख्त राख हर सचियो गुजार सख्त राख सरबन से تاسو نه زده کړي دي چې څه وایو دا ستاسو خوشحاله شوم او هر کله راشي بیا بیا راشي په دغه زمونږ سرافغان صاحب ډېره شکریه ډېر الله ډېر زړه پورې تاسو نه زده کړي دي چې څه وایو دا ستاسو په لار خوشحاله شوم او هر کله راشي بیا بیا راشي په دغه زمونږ ګټه هم داره ده تاسو کشران دا اکثره د خلکو ته وایم که نه
موږ ځکه نه مایوسه کیږو، ځکه نه په شا کیږو، تاسو ټول زمونږ امیدونه یې. هغه اردو کې وایي چې کیسے کہہ دو کہ تک گیا ہوں میں جانے کس کس کا حوصله ہوں میں. نو تاسو به روان یې، دا وطن به هم په دغه زمزمو باندې، په دغه مینه باندې، او دلته چې دا څومره سخته خاموشي ده، دا څومره خطرناک جمود دی، دې له به شکست په دې زمزمه، په دې مینه، په دې ډیبیټ، په دې خبره باندې ورکوو. خوشحاله راته افغان صاحب څه پیغام ورکوي زموږ کتونکو ته؟ د ټولو کتونکو ملګرو ته مې دا پیغام دی چې یاد ساتئ د ادم نه والا تر دې دمه په دنیا کې د شر او د خیر، د رڼا او د تیارې، د ښه او د بد، د دې یو تضاد را روان دی. هیڅ کله به هم په دې کې یریږئ نه، مایوسه کیږئ به نه چې جوړ دنیا کې به شر نه، دنیا کې به تیاره نه، دنیا کې به رحماني او شیطاني قوتونه نه. خو تاسو باندې دغه انحصار دی چې تاسو په کوم ځای کې ولاړ یې. آیا د خیر سره ولاړ یې که د شر سره ولاړ یې، د تعمیر سره ولاړ یې که د تخریب سره ولاړ یې؟ نو خپل د برخې ګیټۍ په مثبت څیزونو کې ور واچوئ. دا د دنیا تر ټولو لوی کنټریبیوشن دی. او خپل د دغه مور خاورې دپاره د زړه د تله یو احساس لرئ، هغه که د خبرې د لارې، که د سندرې د لارې، که د روزګار د لارې، د دې د آبادۍ دپاره کار کوئ. ډېره زیاته شکریه افغان صاحب. یو پېره بیا نړۍ مننه مو کومه چې دومره لنډ تنګ وخت کې بیا په بیمارۍ کې قربان مو شمه چې په دې دونه بیمارۍ کې راله راووتې. ډېر خوشحاله شوم زما استاد، زما محترم افسر افغان صاحب سره زموږ مرکه وه. امید در به کوم چې تاسو به خوښ شوي، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې مزې ترې واخلي. چېرته هم چې ښه د باد اوسئ. د لوی الله په امان.